د لغمان ولي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کلستر مسؤل جین نویل ختیځ کې د اف ای او WFP او اوچا له مسؤلینو سره په دې ولایت کې د یادو ادارو د فعالیتونو لا پراخوالي په اړه ګډه ناسته وکړه. نن د یکشنبې په ورځ د لیندۍ په 9مه نیټه د لغمان ولي رحمت الله یارمل په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او کرهڼې د کلستر مسؤل جین نویل ختیځ کې د اف ای او مسؤل خوشحاله صفي د اوچا او د خوراک نړیوال پروګرام له مسؤلینو سره په داسې حال کې ولیدل چې پر مهال د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال هم شتون درلود. په پیل کې ختیځ کې د اف ای او مسؤل خوشحاله صفي د نننۍ ناستې د موخې په اړه د معلومات وړاندې کولو سربیره یادونه وکړه چې د هیواد په کچه د خوړو د خوندیتوب او د کرنې د کلستر مسؤل غواړي چې په لغمان کې د خوړو د خوندیتوب او اړوند وضعیت او راتلونکي 2021 کال لپاره له همکارو ادارو سره په لاس لاندې پلانونو باندې کار وکړي. هغه وویل دغه راز به په دې ولایت کې د یادو مؤسساتو له لوري د ولایت د رهبرۍ نظریات غوښتنې هم ځای پر ځای ترڅو په نوي کال کې د پوښښ او خدماتو څخه پراخه او ملاتړ له ځانه سره ولري. نوموړي په لغمان کې د اف ای او په فعالیتونو ترسره شوو چارو او راتلونکو پلانونو معلومات وړاندې کړل. په ورته مهال د خوراک نړیوال پروګرام مسؤل اجمل مومند وویل چې د لغمان د مرکز او ولسوالیو له زرګونه اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستو د ویش لړۍ پیل کړې. په الیشنګ، الینګار او بادپک ولسوالیو کې کار د غذا په مقابل پروګرام له لارې ډیری د رغونې پروژې ترسره کړي. هغه وویل چې د کرنې ریاست سره په شریکه د بیري بوټي د ترویج، کرنې او نرسرۍ د برخې سربیره د روغتیا له سکتور داخلي او راستنه شوو کورنیو سره د نغدي او توکو مرستې هم ترسره کړي دي. د اوچا ادارې مسؤل اسماعیل امن هم په لغمان کې د خپلو ترسره کړو کارونو لاس لاندې او راتلونکو پروژو اړوند معلومات شریک کړل. هغه وویل داخلي بې ځایه شوو، راستانه شوو او نورو وګړو سره د نغدي او توکو مرستې سربیره د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې صحي لارښوونې او درملو مرسته هم ترسره شوې. له بله بیا په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او کرهڼې د کلستر مسؤل جین نویل د لغمان له ولي رحمت الله یارمل څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د یو ان ټولو ادارو ته د کار خورا ښه زمینه برابره کړې ده. هغه ویل د خوړو خوندیتوب لپاره به لا زیات کار وکړي او د پروژو په ټاکنه کې به خورا دقت څخه کار واخلي ترڅو ورسره د خلکو ستونزې حل او په ژوند کې بدلون راشي. د لغمان د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال هم په اړوند موضوع هرړخیزې خبرې وکړي او له همکارو موسسو د دې ولایت ته د لا زیاتې پاملرنې او ګډ کار کولو ژمنه وکړه. د لغمان ولي رحمت الله یارمل په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او د کرهڼې د کلستر له مشر او د نورو مؤسساتو له راغلو مسؤلینو مننې سربیره په دې ولایت کې د دوی د فعالیتونو ستاینه وکړه. هغه د یادو مسؤل مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خپلو فعالیتونو او خدماتو ساحه له مهترلام او قرغیو سربیره د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم پراخه کړي ترڅو لا ډیر ولسونه له مرستو برخمن شوي اوسي. نوموړي وویل د نړیوالو مؤسساتو په زیات فعالیت سره د جګړې کچه کمیدی او خلکو ته د کار زمینه برابریږي. ښاغلي یارمل په دې ناسته کې د خوراک نړیوال پروګرام له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د الیاس خیلو کانال سربیره دي د اوبو په مهار کولو کې یو شمېر پروژې پیل کړي. هغه د خوراک نړیوال پروګرام، اوچا، اف ای او او ټولو راغلو مؤسساتو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې ولایت مقام او اړوند ریاستونه ورسره کاملا همکار دي او دوی دې په ډاډه زړه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.